अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अल्लज़ी ला युख़लक़ु मिस्ल नज़ीर रसूलिही वला उम्मत बअद उम्मतिन वला शरीयत बाद शरीयती वला किताब बाद किताबी वहुव खातमुन नबिय्यीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम वअला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाइ मुक़तहिमी जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदमी ज़माद इस्लाम क़दरमंद मुसलमानानु और द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक आशिकानु मुहिब्बानु पमखनी जुमा की मंग प फकर बांधे खबर कड़ी वा और पदी जुमा की इंशाअल्लाह अल्लाह दी अवल द सही बयान तौफीक और ब्या दी अवल माता द अमल कौल तौफीक का नसीब गर्दी हाजिरीन मुसलमानानु मुहिब्बानु दोस्तानु अहिब्बाउ तदी द सही अमल कौल तौफीक अल्लाह जल्ल जलालुहु नसीब की ज़मा इज़्ज़तमंद उरुनो द दुनिया दा जन जे नुदानी मुंगड़े और फानी जंद यो जिंदगी रा रवान दा अल्लाह जे जमंग उस्ताद सो अग जिंदगी खस्त की पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सहाबा किराम तो फरमायल चीज़ पख्तल उम्मत बांधी पदो खबरों बांधी विरीगम दा दो खबरी दा दो आमाल दा दो कौर बजमा उम्मत खराब की चियो जमा द उम्मत उमेदुना उगदशुल उमेदुना आओ दोयमा
چې زما په امت کې د خواهشاتو اتباع راغله. دا دو داسې روحاني امراض دي، روحاني تکالیف دي، روحاني جراثیم دي، روحاني مرضونه دي چې دا د انسان ایمان ته نقصان ورسوي. صحابه څنګه زندگی تیر کړه جیبا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو خپل مشر گورنر سوال جواب په قربان د يهودي تسلیمي کینا وی حضرت عمر سے برازي. حضرت عمر رضی الله عنہ مبارک پر روان شو. د څومره مرابا د ملها او باچا دي، خلیفہ دې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دویم یار دي او د ډیر معیار د ډیر مسافي او د ډیر علاقي باچا او امیر دي. په دغه وخت را د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جامو کې 15 پیوندونه پراته دي. خپل غلام سره فیصله کوي چې بچي یو بل بتکو خسور یو بل بز سوري. غلام ورته قربان ته خو باچای مربا ته امیر المؤمنین ته رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک دویم یاری زمون سرداری زمون د سر کلی قربان ته به کوم دی ولې لاندې رواني وای نه بچا د قیامت پر ورځ به عمر څه جواب کوي. جواب یوم البتسوری یوم البتسوری چې کوم ټیم هغه ځته نږدې شو د خدای شان ته ګوره چې د غلام نمبر راغو حضرت عمر سے بلاندې روان دي. يهودي کمانډر چې کوم دی برنه تماشا او انتظار کوي تپوس کوي عمر کم دی ورته عمر دالان دی روان دی دا عمر فاروق دی. گورنر مخې ته ورغی سره د ډیر فوج سره مخې ته ورغی استقبال تا او غلې ورته قربان یو جوړه جامې می برابر کړی ورخمنی ا دشمن په انتظار دی او یو عراقي اصلي برابر کړی دی. نو قربان دا جامې واغوندي د پاتې واغوندي او د عراقي اسمان دی. عمر فاروق رضی الله عنه ورته د غصې د وجه نه سر شو ورته خاصه اذن الله بالاسلام مالک د عزت الله را کړی د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک د صحبتونو دا غي د اتباع دا غي د صفاتونو دا غي د خصلتونو او دا غي په دین باندې د ثبات په وجه باندې مال الله د عزت را کړی دی. اجامو کې عزتونه نشتا په عراقي اصلو کې عزتونه نشتا اخوا کدا جامي او اخوا کدا اصلي. عمر رضی الله عنه مبارک لاندې روان دی او ماری نیولې گورنر به عزت کو ور سر روان شو. کمانډر تپوس کی عمر فاروق کم دی یو قربان عمر فاروق دالان دی روان دی او دا بره غلام دی جيبا چې دا شلیدلی جامې دی او دا پیوندی جامې دی او دا عمر فاروق دی بیا خړې راخدا بس چې څنګه دی لا ناس نو کمانډر تسلیم شو راغو او اسلحه کې خو قربان مستر می کې خو. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی امام غزالی رحمت الله علیه او مکاشفۃ القلوب کې دا ټول واقعات را نقل کړي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته خبر وشو چې حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ یو ایندا قصدا فصل دینارا د میشت د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام تو فرمایل تاسو نه حیرانی کوي حیران نشئ چې حضرت اسامه رضی الله عنه دا عمل کړي. صحابه حیران شول یا رسول الله دا څنګه وای زما خو دومره امید نشته چې سترګې پټې کم. پیغمبر علیہ السلام فرمایي سترګې پټې کم دا امید مې نه دی چې سترګې به بیرته کولاوېدو ته پاتې شي او په نه بندې به پټې. دومره امید مې نشته
چې نړۍ په خوله کې واچو چې آیا په دې باندې ژوند به وولی شي او کو به نه وولی شي. او اسامه رضی الله تعالی عنه چې کوم دی د میاشتې دپاره انځا اخیستې ده، صحابي خبر شو، فورا هغه خبر هغه عمل رب امیدونه کم د خواهشات اتباع نه. حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام ته وصیتونه کوي. شیش علیہ السلام ته وایي چې بچیا دا وصیتونه خاتم کوم او تی خپلو بچو ته وکړه. په عارضي دنیا باندې مو مطمئن کېږه. او تشریح ورته کوي، وایي دا څنګه؟ وایي زه په دنیا کې په جنت مطمئن شوم، په دنیا کې په جنت مطمئن شوم، نو الله د جنت نویس دویم شیش علیہ السلام یو خبره مې بله واوره، د ښځو په خواهش باندې به چې کوم دی عمل نه کې، د هغې خواهشات به نه پوره کې، او د ښځې په خواهش باندې به کارونه نه کې. بل حدیث پاک کې راځي ښځې سره مشوره پکار ده، خو عمل پې نه دی پکار. زه درته چل ښیم، مشوره ورسره په دې پکار ده چې بیا لوی غم دی، دی دې پرېږدي چېرته د نن آخر زمانې ښځې دا سیبه الرجال قوامون علی النساء. خدای وایي رجال چې کوم دی دا مسلط دي په ښځو باندې، اوس ښځې مسلط دي په سړو. الله دې رحم کړ، سړی په خپله ښه پوهېږي. نو مشوره ورسره خیر دی کوه، خو عمل پې مه کوه. سیبه دا ته زه نصیحت کوم، دا خو ښکاره خبره ده. آدم علیه السلام ورته وایي چې شیش علیه السلامه د ښځو په خبره ځکه عمل مه کوه. ما ته بیبي حوا رضی الله تعالی عنها وویلي چې آدم علیه السلام د دې ونې نه چې کوم دی دا میوه وخوره، دې جنت کې به همیشه پاتې شو. نو د بیبي حوا رضی الله تعالی عنها په خبره مې عمل وکړو، نو د جنت نه ووتم. دریمه خبره ده چې شیش علیه السلام کم کار چې کې د هغه په انجام سوچ کوه. ما د دې غنمو یا د هر څه دانه ده د دې په انجام مې سوچ ونکو، نو پښیمانه شو. او بله خبره ده چې کم کار کې نو مشوره کوه. وشاورهم فی الامر، پیغمبر علیہ السلام ته ځکه الله وایي چې زما خوږه پیغمبره په بعضې کارونو کې د صحابه کرامو سره مشوره کوه. مشکلات څوک رفع کوي؟ الله. حاجتونه څوک پوره کوي؟ الله. پریشانۍ څوک ختموي؟ الله. کارونه څوک روانوي؟ الله. ټیک خبره ده، په دعاګانو کې اثر دی، تقدیر بدلی، خدا ټول هر څه الله کوي. نو چې الله ته دې وسپارله، الله به دې هر څه برابر کړي. او که مخلوق ته دې وسپارله، فریادونه دې وکړل او شکایات دې وکړل، خدای هم خفه، دنیا هم خرابه او آخرت هم خرابه. د دې تاوان نه دې الله په امن او امان کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب